د کډوالو نړیواله ورځ 7 میلیونه افغان کډوال له افغانستان څخه د ډلهییزې کډوالۍ بهیر ورځ تر بلې په ډېرېدو دی. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې له تېرو 4 لسیزو راهیسې پرله پسې جګړو او ګڼو ناخوالو له کبله کله هم هېواد ته د کډوالو د بې عزته او خپله خوښه راستنېدو بنسټیزه حل لاره نه ده موندل شوې او په وینا یې د دوی حکومت هم په دې برخه کې له ګڼو ننګونو سره مخ دی. د طالبانو د کډوالو چارو وزیر خلیل الرحمن خاقاني په کابل کې په دې مناسبت جوړه شوې غونډه کې ادعا وکړه چې د طالبانو له راتګ سره هېواد ته د کډوالو د راستنېدنې لړۍ چټکه شوې، خو په وینا یې د 7 میلیونه بهرمېشتو کډوالو مېشت کېدل وخت او امکانات غواړي. ملګرو ملتونو په دې اړه په یو تازه راپور کې ویلي د روان میلادي کال له پیل راهیسې نږدې 228,000 افغان کډوال له ایران او پاکستان بیرته افغانستان